اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه وعلى صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت 50مه برخه. اوس به دا بیان درته وسی چې اسلامي لښکر د احد د جنگ لپاره څنګه جوړ شو او بیا میدان جنگ ته څنګه ووتل. د رسول صلی الله علیه وسلم په امامت باندې د جمعې لمونځ ادا شو. رسول صلی الله علیه وسلم خلکو ته نصیحت وکړي، په جد او جهد سره امر کړ او وی فرمایل کوم صبر وکړي کامیابی ستاسو ده. او خلک یې امر کړل چې د دشمن د مقابله لپاره تیاری او آمادګي ونیسي. خلک په دې امر سره ډیر خوشاله شول. بیا رسول صلی الله علیه وسلم په امامت باندې د مازګر لمونځ ادا شو. په دغه وخت کې مسلمانان سره راټول شول. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل دوه ملګرو ابوبکر صدیق او عمر فاروق هما په ملګرتیا کور ته ننوتل. خپل اسلحه راواخیستل، دوی زغرې واغوستې، یعنی و پر بل سربیره، چې د دې څخه دا معلومیږي چې جنگ به ډیر شدید او خطرناک وي. خول یې پر سر کوي. خول د اوسپنې د زنجیرانو څخه جوړ شوی وي چې سر او غاړه پکې پټیږي. توره یې په غاړه وځړوله او بیا نو خلکو ته راووتی. په دغه وخت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دننه په کور کې دی د اسلحې په اغوستلو او پر اخیستلو باندې مشغول و. هلته تر کور د باندې اصحاب کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم د راوتلو انتظار کوي او په دغه باره کې یو له بل سره خبرې کولې چې موږ ولې رسول صلی الله علیه وسلم وتلو ته مجبور کړي. چې د هغې جملې څخه سعد بن معاذ او سعید بن حذیر رضی الله عنهم ول چې نور خلکو ته ویل موږ ولې د رسول صلی الله علیه وسلم مشوره نه کوله. رسول صلی الله علیه وسلم د وتلو اراده نه درلودله او موږ وتلو ته مجبور کړي. دا موږ کار نه وکړ. موږ باید چې داسې نه وای کړی. ټول پر دغه خپل کار باندې پښیمانه دي او وايي خبره مو باید چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پریښې وای. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د کور راووتی، دوی ورته ویل یا رسول الله موږ دا حق نه درلودی چې ستا مخالفت وکړو. څنګه چې ستا خوښه یې هغسې وکړه. که دې دا خوښه یې چې په مدینه منوره کې پاتې سو پاتې بسو، ستا د رایې څخه موږ مخالفت نه کوو. دلته په خلکو کې شک او تردد پیدا شو چې آیا ووځو او که نه ووځو. مګر په داسې حالات کې شک او تردد نه دی پکار. رسول صلی الله علیه وسلم د دغو خلکو په جواب کې هغه مشهور قول وفرمایي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو نبی لره دا نه ښایي چې د جنگ لباس واغوندي او بیا یې بیرته وکاږي تر څو چې الله جل جلاله د ده او د ده د دشمنانو په مابینځ کې فیصله نه وي کړې. نو خبره فیصله شوه. نور نو شک او تردد نه دی پکار. کله چې انسان د یو شي قصد او اراده وکړي، نور نو پر الله جل جلاله باندې توکل کوي او هغه کار باندې شروع کوي. لکه الله جل جلاله چې هم په سورة آل عمران 150 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. یعنی کله چې د یو کار د عملي کولو ټینګه اراده وکړې، نو پر الله جل جلاله باندې توکل وکړه او پر هغه کار باندې شروع وکړه. بېشکه چې الله جل جلاله توکل کوونکي خوښ لري. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم خپل لښکر درو ټولیو ته وویشي. اوله ټولۍ د مهاجرینو وه چې د هغې بیرغ یې مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ته ورکړي. دویمه ټولۍ د اوس د قبیلې د انصارو وه چې بیرغ یې اسید ابن حذیر رضی الله عنه ته ورکړي. درېیمه ټولۍ د خزرج د قبیلې د انصارو وه چې بیرغ یې حباب ابن منذر رضی الله عنه ته ورکړي. د مسلمانانو د لښکر شمیر ټول 1000 نفره و او په ټول لښکر کې یې 100 زغرې درلودلې. په دې لښکر کې عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو رئیس او د ده ډله هم ورسره. ځکه که پاتې سي هغه د دوی باطني خبث او منافقت ښکاره کېږي او خلک به وایي چې بېغیرته وایي. اوس د لښکر سره ملګري دي، مګر نه یې جنگ مقصد دی او نه د جنگ دپاره وځي، بلکې نور د نفاق مقصدونه لري چې لږ وروسته به در معلوم سي. رسول صلی الله علیه وسلم د دغه 1000 نفریزه لښکر سره د احد د غره و طرف ته رهي سو او په مدینه منوره کې د پاتو خلکو د لمنځو د امامت لپاره عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه پرېښوی. کله چې لښکر تر سن
سنیت الوداع تیر سو رسول صلی الله علیه وسلم یو ټولۍ ولیدل چې د لشکر څخه جلاوه او په اسلحه سره مجهزه وه. نو یې پوښتنه وکړه چې دا څوک دي؟ ورته وویل سول چې دا یهود او د خزرج خلفا دي، غواړي چې د مشرکانو پر ضد په جنګ کې حصه واخلي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا مسلمانان سوي دي؟ دوی ورته یا. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا نه قبوله چې د اهل کفر څخه پر اهل ایمان باندې د اهل کفر څخه پر بل قسم کفار باندې چې دغه یهود خو هم په هغه وخت کې کفار بلل کېدل او دا بل طرف ته لشکر بیا هم د مشرکانو د مکې دی. نو د یو کافرانو سره پر بل کافرانو باندې مرسته رسول صلی الله علیه وسلم ورځ نه غواړي. ول څنګه چې دا خلک نه دي مسلمانان سوي نو بیرته دی وګرځي، موږ د کفارو څخه پر مشرکانو مرسته نه غواړو. نو د یهودو هغه مسلح ټولۍ بیرته وګرځېدل او یوازې مسلمانان د مشرکانو د مقابلې لپاره پاتې شول. کله چې د مسلمانانو لشکر هغه ځای ته ورسېدی چې شیخان ورته ویل کېږي، رسول صلی الله علیه وسلم غواړي چې لشکر تر نظر وباسي. په لشکر کې ګوري هلته یو څو داسې هلکان ولیدل چې په عمر لږ او کم ول. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته دا معلومه شوه چې دغه هلکان د جنګ کولو طاقت نه لري، چې د هغې جملې څخه عبدالله ابن عمر ابن خطاب رضی الله عنه، اسامه ابن زید، اسید ابن زهیر، زید ابن ثابت، زید ابن ارقم، عرابه ابن اوس، عمرو ابن الحزم، ابو سعید الخدری، زید ابن حارثه الانصاری، سعد ابن حباب، براء ابن عازب رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دا ټول کشران ول. دغه ټول د 12 کلو هلکان ول. رسول صلی الله علیه وسلم دغه هلکان ټول مدینه منورې ته ولېږل. ول تاسې باید په جنګ کې ګډون ونه کړئ. یو بل هلک چې عمر یې 13 کاله او نوم یې رافع ابن خدیج رضی الله عنه، هغه هم امر کوي چې تم کور ته ولاړ شي. هغه ول یا رسول الله زه ښکاري یم، نشان ویشتلی شم، قسم دی چې زما څخه شی هېڅ وخت نه خطا کېږي، هر هدف چې راته ووایه زه یې ویشتلی شم. نو رسول صلی الله علیه وسلم دته د دغه نشان ویشتلو په سبب اجازه ورکړه. یو بل هلک چې سمره نومېدی او رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل ول مدینې منورې ته ولاړ شي. هغه ول یا رسول الله رافع ته دې اجازه ورکړه، حال دا چې زه تر ده غوښتلی یم، که دې زړه ته نه لوېږي نو اوس ستا په حضور به زه دی غېږ سره وباسو، ته به ووینې چې څوک غوښتلی دی پرېږده چې دی وایي زه په جنګ غوښتلی یم، زه هم تر ده غوښتلی یم او کم نه یم. نو دته اجازه ورکړه او ما ته اجازه نه راکړه. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ښه دی تاسې غېږ وباسئ. دوی هم د رسول صلی الله علیه وسلم په حضور باندې غېږ وایستل او رښتیا هم سمره پر رافع باندې غوښتلی شو. نو سمره ته هم د جنګ کولو اجازه ورکړه. د عبرت خبرې دي لږ خپل ځانو ته متوجه سي. هغو هلکانو د سرښندنې میدان او جهاد ته د وتلو کوشش کوي، خو زموږ څخه د سهار لمونځ لا پاس په دغه ځای کې چې د احد او د مدینې منورې مابین دی ماښام شو. رسول صلی الله علیه وسلم د ماښام او د ماخستن لمونځونه دلته ادا کړل او د هلته شپه تېره کړه. 50 نفره د لشکر د ساتنې لپاره معذب کړل چې د شپې به پر لشکر باندې پیره کوي او شاوخوا به پر لشکر راګرځي. د دغه 50 نفریزه ټولۍ مشر او قومندان محمد ابن مسلمه الانصاري رضی الله عنه، هغه چې د کعب ابن اشرف د وژلو د ټولۍ مشر هم او د زکوان ابن عبدالقیس کم څو ملګري چې ول هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د ساتنې لپاره او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې پیره یې کوله. تر سپېدو لږ دمخه اسلامي لښکر د احد طرف ته حرکت وکړ او په لار کې د سهار لمونځ ادا کړ. مسلمانان اوس دښمن ته ډېر ورنږدې سوي دي، دوی کفار ویني او کفار دوی ویني. په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی منافق هغه خپله خبیثه نقشه عملي کړه. اوس غواړي چې د مسلمانانو لشکر سره وپاشي. د لشکر درېیمه حصه چې د ملګري او منافقان ول د لشکر یې جلا کړ او ویې ویل ول موږ نه پوهېږو چې پر څه او د چیش دپاره خپل ځانونه وژنو. او په ښکاره سره دا دلیل وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم زما رایه پرېښول او د نورو په نظریه باندې عمل وکړ. د مدینې منورې څخه راووت. نو زه هم جنګ نه کوم، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د ده د جلا کېدو سبب دا نه و چې رسول صلی الله علیه وسلم د ده نظر نه کوي عملي.
ځکه کده د جلا کېدلو سبب دغه وای نو ولې د نبوي لشکره سره تر دغه ځای پورې راوتی خو د هغه اول او د شروع څخه په مدینه منوره کې پاتې سوی وای بلکې دغه منافق دغه سرکشي اصل او اساس هغه داو چې په دغه باریک او نازک وخت کې د دشمن په حضور د مسلمانانو په لشکر کې اختلاف او اختراف پیښ کی چې د لشکر ډیره حصہ د رسول صلی الله علیه وسلم سره جلا او د هغه پاتو کسانو معنویات او روحیات ورځای پکې او دشمن دغه حال په لیدو سره دلاور او خوشاله کی د په فکر دغه کار به د رسول صلی الله علیه وسلم او د مخلص اصحابو لپاره یو ختمونکی عمل وي او د دې تر ختمېدلو وروسته به بیرته د ریاست موقع د او د ملګرو ته پاتې شي نو خود عبد الله ابن ابي منافق او د ملګری 300 نفر د مدینه منورې پر طرف باندې رهیسول او مسلمانانو ته ویل چې زه خو زم او تاسو هم راځئ قریب و چې دغه منافق د خپل جنو مقصدو په حاصلولو تر یو اندازې کامیاب شوی وای ځکه هلته دوی نورې ډلې چې یوه د اوس د قبیلې بني حارثه ډله او بله د خزرج د قبیلې بني سلمه ډله نو قریب وای چې هغه هم د منافقانو د خبرو تر تاثیر لاندې راغلی وای او پسې رهیسوي وای سره د دې چې دغه دوی ډلې صادق مسلمانان دي خو بیا هم څه پسې رهیس وي خو الله جل جلاله د دوی د زړه څخه هغه اضطراب او تشویش ایسته کوي او بیرته ثابته او قائمه پاتې شو 300 نفر منافقان لاړل او د رسول صلی الله علیه وسلم سره فقط 200 نفر مسلمانان پاتې شول الله جل جلاله د سورۃ آل عمران په 121 نمبر آیات څخه شروع او بیا په ورستنو یو څو آیاتو کې دغه د احد د غزا حالات بیانوي خو څوک دغه آیاتو په ترجمه تر هغه نه پوهیدلی چې د احد د غزا معلومات ورته نه وي لکه چې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اے محمد صلی الله علیه وسلم کله چې ته د ورځې په شروع کې د خپل کور راووتې او د مؤمنانو د پاره دی په احد کې د جنگ ځایونه تیارول او الله ښه اوریدونکی او پر ټول حالاتو ښه علم دی د آل عمران په صورت کې دا هغه اول آیات دی چې د احد غزا بیانوي او بیا الله جل جلاله فرمایي اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون یعنی کله چې ستاسو څخه دوه ډلو د دې قصد وکړي چې بې زړه سي او له جنګ وبېریږي حال دا چې الله د دوی دوست او مرسته کوونکی دی او مؤمنان دي یوازې پر الله باندې توکل کوي یو د انصار څخه چې په دغه دوه ډلو کې وای د احد څخه د غزمج رهي کېدل او بیا بیرته راګرځېدل زموږ ایمان ته زیان او تاوان نه دی رسولی ځکه چې الله جل جلاله وفرمایل چې والله وليهما یعنی الله وای زه د دوی دوست او کومک کوونکی یم او دغه آیت شریف په اوریدلو سره زه وای پوه شوم چې بیا هم موږ مسلمانان یو ځکه چې په آیات کې والله وليهما جمله رااله خو دا جمله زه په هیڅ شي باندې نه ورکوم ځکه چې دا د الله له طرفه شهیده ده چې موږ مسلمانان یو هو موږ ضعیف یو او رهیسو د منافقانو سره مګر زموږ په باره کې د الله شهیدی لوی او د قدر وړ شهیدی ده کله چې منافقان رهیس ول عبد الله ابن حرام رضی الله عنه چې دا د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه پلار دی په منافقانو پسې او کوشش وکړي چې دا منافقان بیرته په دغه باریک وخت کې خپل واجب وظیفې ته متوجي کړي او راوي ګرځي دوی ورته وایي داسې مه کوئ راسئ په سبیل الله جنګ وکوئ یا لږ تر لږه د خپلو ځانو څخه دفاع وکړئ خو منافقانو به ویل که موږ په دې پوه شو چې خامخا جنګ پیښیږي نو موږ نه تلو ستاسې ستاسې په ملګرتیا به مو جنگ در سره کړی خو عبد الله ابن حرام رضی الله عنه بیرته ځینه وګرځېد او د ځان سره وویل د الله دشمنانو الله مورک الله بخپل نبی ستاسو څخه مستغنی او بے پروا کی تاسو ته به حاجت نشي پاتې دغه منافقانو په باره کې د سورۃ ال عمران 118 نمبر آیات نازل شو وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا یعنی د دې لپاره چې الله هغه کسان ښکاره او معلوم کړي چې نفاق یې کړی یا منافقان سوي ول او دغه تلونکو منافقانو ته وویل شول چې احد ته راځي او د الله جل جلاله په لار کې د کفارو سره جنګ وکړي یا لږ تر لږه دغه دشمن څخه د ځانو دفاع وکړي
او دشمن د ځان څخه دفع کړي یا د خپل مالو څخه او د کورو څخه دفاع وکړي. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، نو دغه منافقانو به ویل که موږ په جنگ پوهېدلی نو خامخا به مو ستاسې متابعت کړی وای، ستاسې سره به مو په جنگ کې ګډون او اشتراک کړی وای. د دغه تلاوت سوي آیات څخه چې د منافقانو قول دی، نو د دې څخه درې قسمه مقصد اخیستل کېدلی شي. اول دا چې دوی وایي چې اصلا جنگ نه پیښیږي، دا فقط یو اوازه د جنگ نسته. که موږ په دې پوه سو چې جنگ کېږي نو خامخا ستاسې ملګري مو کوله. دویم مقصد دا هم ځینې اخیستل کېږي چې دوی وایي که چیرې یو منظم او پر قانون موافق جنگ وای نو موږ به خامخا ستاسې سره پاتې سوي وای، مګر اوس د یوه طرفه 3000 منظم لښکر دی او د بله طرفه فقط 1000 نفره بې وسلې او بې اسلحې دربدره مسلمانان دي. دا خو جنگ نه دی، فقط د ځان هیله کول دي. دریم مقصد دا ځینې اخیستل کېږي چې منافقان دی وایي که موږ په جنگ پوهېدلی او د جنگ په فنونو او په قوانینو باندې خبر وای نو خامخا ستاسې سره پاتې کېدلو، چې دا په حقیقت کې مسلمانانو ته یو پیغور ورکول چې تاسې زموږ مشوره نه کوله چې په مدینه منوره کې موږ ولپاتې سئ او د نورو نظر مو قبول کړئ او راووتلاست. نو د دې معنا خو دا ده چې موږ په جنگ نه پوهېږو او تاسې په پوهېږئ، نو موږ ناپوهان د چیشته په د خپلو ځانو سره بیا یاست. مقصد دا چې منافقانو د درواغو بهانې او پلمې جوړولې او ځانونه یې د جنګ څخه وکښل. الله جل جلاله د دغه منافقانو د دغه جواب د تکذیب او د رد دپاره فرمایي: هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان. دغه منافقان په دغه ورځ چې دوی دغه خبره وکوله تر ایمان او کفر ته ډیر نږدې ول. دغه منافقان چې په زړه کې کافران ول او په خوله مسلمانان ول، د احد د جنگ په وخت کې په تشو بهانو او په پلمو باندې د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو سره جلاس ول او بیرته مدینه منورې ته رهي شول. دغه د دوی ظاهري حالت هم تر ایمان او کفر ته ډیر نږدې دی او په خپل دغه عمل سره مسلمانانو ته دوی ضرر ورسوي او کفارو ته ګټه ورسوي. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. دغه منافقان په خپلو خلو سره هغه خبرې کوي چې په زړه کې د هغه تصدیق نشته او الله په هغه څه ښه عالم او خبر دی چې دوی په خپل زړه کې پټوي. نو په ژبه خو به دوی دا توري ویل چې لو نعلم قتالا لاتبعناکم، او هغه څه چې د دوی په زړه کې ول هغه دا نه ول، خو دوی په زړه باندې دا خبره کوله چې شدې چې مسلمانان مغلوبه او ناکامه شي او مشرکان به کامیاب شي. خیر اوس خو دغه 300 نفر منافقان د مسلمانانو څخه جلاس ول او پاتې لښکر چې ټول 200 نفر ول رسول صلی الله علیه وسلم د دشمن پر طرف باندې ورهي کړ. خو دلته یو بل مشکل پیښ شوی دی، هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم د جنگ د تاکتیک په اساس غواړي چې د مسلمانانو لښکر په داسې ځای کې واړوي چې د احد غره شاته وي، مګر اوس د مشرکانو د لښکر ډیرو حصو په داسې ځایو کې اړولې دي چې د مسلمانانو او د احد د غره تر مابین دي. مسلمانان نشي کولای چې مستقیما د احد غره ته ورسي. نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک موږ پر داسې لار احد ته وروستلی شي چې د کفارو پر لښکر ورنشو. ابو خیثمه رضی الله عنه وویل یا رسول الله زه مو ورولم، او بیا د احد د غره و طرف ته داسې یو لنډه لار اختیار کړه چې د بني حارثه په حره او په کشتو کې تېرېدله او د مشرکانو لښکر د غرب طرف ته پاتېدی. په دغه لار چې لښکر تېرېږي نو د مربع ابن قیزي پر کشت او پر زراعت باندې ورغلل چې دغه سړی په ښکاره باندې د اسلام دعوه یې کوله او په زړه کې منافق او په سترګو باندې ړوند هم و. کله چې مربع ابن قیزي پوه شو چې لښکر زما په کشت کې تېرېږي نو د لښکر په مخ کې ودرېدی او د مسلمانانو پر مخانو باندې خاورې وپاشي. رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي که ته رسول یې نو تا ته دا اجازه نه درکوم چې زما په کشت کې تېر شي. رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي موږ مجبور یو، بله چاره نه لرو، دغه لار موږ هغه خپل ځای ته رسوي. منافق وایي یا زما په کشت کې به نه تېرېږي. رسول صلی الله علیه وسلم بیا ورته وایي بله لار نشته، موږ باید پر دې لار تېر شو. خو سړی یې منع کوي، حتی رسول صلی الله علیه وسلم ته بې ادبه خبرې هم کوي. مسلمانان ورته مخه سول چې دغه منافق مړ کړي. رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل ول پرېږدئ دا ړوند د سترګو او ړوند د زړه دی
او په کشت کې تیر سي. نو مسلمانان په کشت کې تیریږي او دغه مربع منافق و رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانان ته بد وایي. رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د احد وغره ته ورسېدل او هلته په داسې ځای کې واړول چې د لشکر مخ د مدینې منورې طرف ته او شاید د احد د غره ولوړو لوړو لاشو ته چې په دې ډول سره د کفارو لشکر د مسلمانانو او د مدینې منورې په مابین کې شو. اوس به د جنگ او د دفاع لپاره نقشه درښایاست. په دغه ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم خپل لشکر جوړ او منظم کړي. مسلمانان د جنگ لپاره قطار قطار ودرول، مګر د رسول صلی الله علیه وسلم فکر په یو شی باندې باندې او د هغه څخه تشویش لري. هغه دا چې کله جنگ شروع شي د مسلمانانو شا وغره ته ده، نو د شا د طرفه څوک حمله نشي ورکول، مګر هلته د دوی و جنوبي طرف ته یو کښنی غر یا غونډۍ ده چې شاید د جنگ په وخت کې د دغه غره د طرفه د دشمن د خوا یو څوک راسي. د جنگ په وخت کې به د مسلمانانو فکر او توجه د مخ و طرف ته شاته به څوک نه وي متوجه، او که دشمن د کښنی غره تر شا راتیر سي نو به د مسلمانانو تر شا وي. او بل دا چې د جنگ میدان هم تر دغه کښنی غره لاندې دی. که څوک پر دغه غره لوړ وي د جنگ میدان ټول تر لاندې کیږي او په غشو یې ویشتلی سي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم فکر په دغه کوچني غره باندې بند و. خو رسول صلی الله علیه وسلم د دغه لارې د بندولو لپاره د ماهر غشي ویشتونکو څخه 50 نفریزه ډله جوړه کړه او د دغه ټولي مشر عبد الله ابن جبیر ابن نعمان الانصاري الاوسی او البدري دا مقرر کړي. تر دغه جنگ ورسته دغه غره ته جبل الرومات یعنی د غشوشتونکو غر ویل کېدی او دغه غر د مسلمانانو د لشکر د جنوب شرق و طرف ته واقع و او تقریبا 1.5 متره د مسلمانانو د لشکر د موقعیت څخه لرې و. نو رسول صلی الله علیه وسلم دغه 50 نفر غشوشتونکي امر کړ چې دغه غره پر سر باندې ناست یاست او ستاسو وظیفه دوه شیان دي، فقط دغه دوه کار وکوي. اول د کفارو څخه چې هر څوک وغواړي چې د دغه لارې میدان ته داخل شي نو نه به پرېږدي. د شاله طرفه که پر موږ باندې څوک رااله په غشو به ولي او که موږ کامیاب شو که ناکام تاسو به پر خپل ځای ثابت ولاړ او نه به دا ځای به نه لکوي چې د دې طرفه څخه څوک رانسي او کوم ولیدل چې موږ وژل کیږو بیا به هم زموږ مرسته او کومک نه کوي، او کوم ولیدل چې موږ کامیاب شو او غنیمتونه ټولو هم به د خپل ځای نه پرېږدي او زموږ سره به ګډون او اشتراک نه کوي. دویم کار دا دی ستاسي چې د دغه لوړي څخه به په میدان جنگ کې کفار په غش ولي، ځکه دغه 50 نفر هغه ښه غشوشتونکي او ښکاریان ول. نو د رسول صلی الله علیه وسلم اوامر دغه 50 نفر ته واضحه او روښانه ول چې ستاسي وظیفه دا ده چې کومش کامیاب شو هم تاسو به په خپل ځای ناست یاست او که ناکام شو هم به په خپل ځای یاست. نو دغه نفرو هم د اوامر په دې وضاحت سره واوریدل او قبول یې کړ. نو د غره پر سر دغه ډلې په تعینولو او کښینولو سره او په دغه شدیدو اوامر سره رسول صلی الله علیه وسلم هغه یوازینی لار چې ممکن د هغه طرف څخه د مشرکانو د اسانو د سپرو ډله د مسلمانانو سپوته د شاده طرفه ورسي او پر مسلمانانو راوګرځي. نو دغه لارې بند کړي. پاتې شو د مسلمانانو نور لشکر. رسول صلی الله علیه وسلم د لشکر پر راسته طرف منذر ابن عمر رضی الله عنه د قومندان پر صفت باندې مقرره کړي او د لشکر پر چپه طرف یې زبیر ابن عوام رضی الله عنه مقرر کړي چې مقداد ابن الاسود رضی الله عنه دغه معاون و او د زبیر ابن عوام رضی الله عنه وظیفه دا و چې د خالد ابن ولید د ټولي مخه بنسي او د لشکر په مخ کې د مسلمانانو هغه نامدار پهلوانان او هغه مشهور دلاور کسان چې هر یو په جنگ کې پر زور نفر حساب او هغه ودرول. د رسول صلی الله علیه وسلم د جنگ نقشه د هر لحاظ ډیره دقیقه او حکیمانه و چې په هغه کې د رسول صلی الله علیه وسلم د عسکري قیادت نبوغ او عبقریت او عجیبیت ښکاره کېدی. دا ممکن نه ده چې هیڅ قومندان دی که هر څونه په جنگ پوي تر دغه نقشې دی بل دقیقه او د حکمت ډکه نقشه جوړه. اول د جنگ په میدان کې هغه ډیر ښه او مناسب ځای ونیول، که څه هم دشمن او د دشمن لشکر تر دوی د مخه د جنگ میدان ته راغلی وو او دوی ورسته راغلل. رسول صلی الله علیه وسلم په دقت او په حکمت باندې
داسې ځای ته ځان ورسوي چې شا او د شا راسته طرف یې په غر باندې وساتي او چپه طرف او د چپه طرف په شا کې چې کومه شالیګاه موجوده وه او د دې امکان و چې دښمن دې د دغه طرفه راسي هغه یې د دغه 500 نفره وشویشتونکو په ذریعه باندې بنده کړه او د خپل لښکر دپاره یې داسې یو لوړ ځای اختیار کړي که لښکر شکست هم وخوري و تیښتې ته نه مجبوره کېږي چې بیا یې دښمنان ونیسي یا یې بندیان کړي او که بیا چیرې دښمن وغواړي چې دغه لوړې ته ورپسې وخیژي نو ډېر ځاني تلفات به ورکوي او بیا به ورخیژي او دښمن دې ته مجبوره کوي چې د خپل لښکر د اړولو دپاره کښته ځای ونیسي چې په نتیجه کې که دښمن کامیابه هم سي د فتح او د نصرت فایدې او ثمرې لاسته نشي راوړی او کامیابي د مسلمانانو وي نو دوی بیا ځین تښتېدلی نشي او د مسلمانانو د لښکر د شمېر لږوالی په خپلو دلاوره او زړورو اصحابو باندې پوره کوي نو د احد د جنگ دپاره نبوي لښکر کومه تیاري او امادګي چې وه دا د هجرت د 3 کال د شوال د میاشتې په 9 تاریخ د شنبې د ورځې په سهار باندې وشوه رسول صلی الله علیه وسلم چې دوی زغري یو پر بل سربېره اغوستي وي د لښکر په منځ کې ودرېدی او وی فرمایي تر هغه به جنگ نه شروع کوي تر څو چې ما نه یې امر کړی او اوس خپل اصحاب و جنگ ته په قسم طریقو باندې تشویقوي او اطمینان ورکوي ورته فرمایي که تاسې په جنگ کې صبر وکوئ او ثابته پاتې سواست نو ستاسې د مرستې دپاره به ملایکې راسي ځکه الله جل جلاله په 300 ملایکو باندې وعده راسره کړې ده د بدر په غزا کې الله جل جلاله 1000 ملایکې رالېږلي وي او اوس به په 300 بلکې تر دغه هم په زیاتو ملایکو وعده راسره شوې ده خو په دې شرط چې مسلمانان په جنگ کې صبر وکړي او ثابته ودرېږي لکه چې الله جل جلاله په سورة آل عمران 140 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين یعنی کله چې تا مؤمنانو ته ویل آیا ستاسې دپاره دا بس او کافي نه دی چې ستاسې رب ستاسې سره په 300 ملایکو چې له اسمانه رالېږل سوي مرسته او کومک وکړي بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين هو که تاسې صبر وکوئ او د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ دغه 3,000 ملایکې مبس او ستاسې د مرستې دپاره کافي دي او که نور مشرکان پر تاسې باندې په ناڅاپه ډول راسي ستاسې سره به ستاسې رب په 15,000 علامه لرونکو ملایکو باندې کومک او مرسته وکړي هلته داسې یو اوازه نشر او خپره سوه چې کیرز ابن جابر دوی لښکر سره د کفارو د مرستې دپاره رارهي دي نو الله جل جلاله د مسلمانانو د اطمینان دپاره وفرمایل چې 3 نه بلکې 15,000 ملایک به ستاسې د مرستې دپاره درولېږم مګر هو تاسې باید پوه سئ چې دغه د ملایکو لېږل فقط ستاسې د اطمینان او د خوشحالي دپاره دي چې زړونه مو پر قرار سي که نه په حقیقت کې نصر بری او کامیابي یوازې خالد الله جل جلاله د طرفه ده لکه چې الله جل جلاله پسې فرمایي وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به او الله نه دی ګرځولی دغه مرسته او مدد مګر ستاسې د خوشحالۍ دپاره او د دې دپاره چې ستاسې زړونه تسکین او اطمینان پیدا کړي وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم او نه د مرسته مدد نصرت کامیابی مگر د طرفه د الله جل جلاله هغه الله چې ډیر قوي او غالب دی او هغه الله چې هر کار په حکمت او په مصلحت سره کوي یو شی چې د یادونې وړ دی هغه دا چې ځینې علما او مفسرین وایي چې دغه آیاتونه د احد په ورځ نازل شوي دي او ځینې علما بیا وایي چې د بدر په ورځ باندې نازل شوي دي څنګه چې ما د بدر په غزا کې دغه آیاتونه نقل ذکر نو دلته مې ذکر او بیان کړ رسول صلی الله علیه وسلم د احد په ورځ مسلمانانو ته دا زیری هم ورکړي چې کوم صبر وکړي او ثابت پاتې سواست لکه څنګه چې په بدر کې ستاسې د مرستې لپاره ملایکې راکښته شوې دلته به هم ستاسې د مرستې او کومک لپاره ملایکې درته راسي مګر هو صبر پکار دی
رسول صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب کرام و سبق ته تشویقوي او فرمایي د دشمن سره د مخامخ کېدلو په وخت کې ټینګ او ثابت ودرېږي. دغه پر ثابت درېدلو ولې دونه تاکید و؟ ځکه تاسو ته معلومه ده چې د مسلمانانو شمیر 700 نفر او کفار 3000 و. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم خپل توره پورته کړ او وی فرمایي څوک د غزما توره د هغې په حق باندې اخلي. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیدلی شي نو زموږ پاته برخه د سیرت څوک واوري. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.